زما دپاره ډېر د ویاړ او خوشحالۍ ځای دی چې موږ په ګډه د سرطاني ناروغیو د درملنې دپاره یو 200 بستریز روغتون پرانسته کوو او دا زموږ د ډېرې مودې ارمان و. الحمدلله تر دغه وخته پورې زموږ هغه ارمان تر یو ځای راورسېده. نور هم امید لرو چې الله رب العالمین زموږ ستاسو د هېواد دغه دردېدلو کړېدلو افغانانو په دې دردونو په دې کړاوونو ته د پای ټکی کېږي او د دې زخمونو دپاره دغه شفاخانه او دغه شان د دې نورې یو مرهم جوړ شي. په دغه تعمیر کې یو څه ترمیم ته ضرورت و، کار ته ضرورت و. هغې کې موږ سره دغه همکارانو همکاري وکړله. الحمدلله هغه وخت راورسېده چې نن یې موږ تاسو پرانسته او زه باوري یم چې دا روغتون د سرطاني ناروغانو دپاره د تشخیص او درملنې بهترین سهولت ایجاد شي. د سرطاني ناروغیو د درملنې په بېلابېلو بخشونو کې به افغان طبي پرسونل روزي او نور ولایتونو ته به هم د دې ځای نه د خدمت لپاره استوي. زه د خپل ټولو همکارانو لکه اروپایي ټولنې، نړیوال روغتیایي سازمان، د هند حکومت او خپل د افغان همکارانو چې د دې روغتون په پالولو او تجهیز نورو بخشونو کې زموږ سره همکاري کړې ده، مننه. او هیله مې دا ده چې د دوی همکاري به د همدې روغتون سره همداسې جریان ولري تر څو د بېوزله افغانانو چې د سرطان ناروغیو څخه کړېږي لاسنیوی وشي. درنو دوستانو، ثالثي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی او د کیفیت لوړوالی زموږ د روغتیایي پالیسۍ مهم جز دی. موږ د ټولو تخصصي خدماتو د اصلاحاتو هوډ لرو. هغه تخصصي رشتې چې افغانستان کې شتون لري د پلان مطابق په افغانستان کې ایجادوو تر څو هغه افغانان چې د روغتیایي خدماتو ترلاسه کولو دپاره د بهرنیو هېوادونو ته سفر کوي، کړاوونه ګالي، دلته افغانستان کې ورته د درملنې سهولت ایجاد شو. د سرطاني ناروغیو د درملنې ملي روغتون هم زما او زما د کاري ټیم د همدې هڅو دا یو نتیجه وه تر څو موږ وکولی شو چې په همدې برخه کې افغانان ناروغان چې هغې ته اړین سهولتونه ایجاد شي. دغه زموږ ستاسو د دې هېواد سره یو جفا شوې ده او دا ځکه چې ډېر امکانات راغلي دي خو سالم استفاده ترې نه شوې. کاشکې موږ په دې هېواد کې په مرکز کې په زونونو کې داسې یو تخصصي شفاخانې درلودلې چې هېوادوال مو نه کړېدلی، دې ته نه مجبورېدلی چې خارج ته سفر یې وکړي او د دغه شان بې وضاحتۍ سره مخ شي. تاسې پوهېږئ چې په تېرو 2 لسیزو کې د میلیونونو ډالرو په راتګ سره د سرطان ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره په دولتي سکتور کې یعنې د پام وړ سهولتونه نه دي رامنځته شوي. زیات شمېر ناروغان تشخیص او درملنې لپاره خصوصا د راډیوتراپۍ لپاره د هېواد نه بهر تګ ته اړ کېږي. د اوس دپاره ډېر خدمات چې زموږ په توان کې دي د همدې روغتون په واسطه به سرطاني ناروغانو ته وړاندې کېږي او حتی د سیټي سکین خدمات چې د تشخیص لپاره مهم دي دا به په مجاني شکل باندې د همدې روغتون په مجاورت کې چې دلته نږدې دي افغان جاپان روغتون لخوا په وړیا شکل ورته کېږي. ناروغ به دې ته نه مجبورېږي تر څو خصوصي سکتور ته مراجعه وکړي. زما معززو ګډونوالو، موږ پلان لرو د هند هېواد په مرسته په همدې روغتون کې د راډیوترافي خدمات سهولت ایجاد کړو او موږ سره وعده شوې ده. د هند هېواد د صحت وزیر ما سره په کلکه وعده وکړله چې موږ به درته د راډیوترافۍ ماشین د نورو امکاناتو سره دا سهولت به تاسو ته فراهم کوو. په بېلابېلو برخو کې قدري پرسونل به ته روزو. د همدې ناروغۍ د معیاري درملنې لپاره په لوړه کچه ستراتیژیک همکاري کوو.
زموږ توقع دا ده چې دا سهولت به هر څومره ژر چې رامنځته د یادونې ولې بولم چې هند هېواد ته تر اوسه پورې موږ ته تقریبا 10 ټنه د سرطان ناروغۍ د درملنې مرسته شوې ده چې دا به د افغانانو د درملنې لپاره په همدې روغتون کې وکارول شي چې هغه زما د ملګرو یعنې د تخمین باندې تقریبا د $1 ملیون مرسته وه یا دې نه زیاته ځکه تاسو پوهېږئ چې د سرطاني ناروغیو درملنه او درملې ګران دي نو زه غواړم اطمینان درکړم چې د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه او د عامې روغتیا مسؤلین د افغانستان د صحت سکتور د خودکفایي او د خدماتو معیاري کېدلو لپاره قوي تعهد لري او هڅه کوي چې د شته امکاناتو په محدوده کې ټولو وطنوالو ته په کلیو او بانډو کې ژوند په ښارونو کې په بانډو کې وي د قبول وړ او باکیفیته روغتیایي خدمات وړاندې تر څو د ناروغانو درملنه په خپلو سیمو کې یقیني شي اما دا باید هیر نه کړو چې افغانستان د روغتیایي سکتور د نور اساسي سکتورونو په شان د تیرو 20 کلونو په نتیجه کې د پامه غورځول شوی دی اوس مهال زیات کار ته اړتیا ده نو مغرضین دې بیا دا نه وایي چې تاسو خو شفاخانه افتتاح کړله او دغه د مریضان اوس هم روان دي کار غواړي په اخر کې په ټولو خیریه او شتمنو افغانانو غږ کوم دا چې د سرطان ناروغۍ درملنه د اقتصادي پلوه قیمت یې زیات دی او کمرشکنه ده او په نوره نړۍ او همسایه ملکونو کې هم همداسې خیرین او شتمن خلک د سرطان د ناروغانو لاسنیوه کوي هغه موږ په ګاونډي هېوادونو کې چې څومره وکتل دغه شان خیرین په ایران کې موږ ته وویلی شو چې تجهیزات هم په شفاخانو کې عیار کړي دي او د مریضانو درملنه هم کوي د دې لپاره موږ یو پلان لرو او یو حکم مو اخیستلی دی څومره خیرین چې هغوی غواړي چې د خپلو ورونو مسلمانانو لسګري وکړي او تداوي وکړي که په هره بخش کې وي اطمینان ورته ورکوو چې د دوی کوم بودیجه چې دوی ته ځان لکي دا به په ځای باندې لکېږي او دوی به ترې مطمئن کېږي نو که تاسو د سرطان ناروغانو سره د مرستې او همکارۍ اراده لرئ کولی شئ چې په همدې روغتون کې د سرطان ناروغانو د درملنې او ناروغانو ته د نورو سهولتونو د ایجاد په حصه کې همکاري وکړئ تر څو د دنیا او آخرت ګټې په نصیب شي الله رب العالمین فرمان دی ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا چا چې یو کس ته ژوند وروبخه ګویا کې انسانیت ته ژوند وروبخه نو که تاسو د یو ورور درملنه کې حصه واخلئ د هغوی په ژوند کې حصه واخلئ ګویا کې انسانیت ته ژوند وربخلی د الله رب العالمین فرمان دی او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي تداو عباد الله تاسو علاج معالجه کوئ حکم یې کړی دی یعنې دا سنت ده علاج معالجه سنت ده فإن الله لم ينزل داء الله تعالی داسې یو مرض نه دی نازل کړی الا انزل له دوا مګر د هغې دپاره دوا نازل کړې ده یعنې داسې مرض نشته چې د هغې علاج نشته علاج یې کېږي منتها که د هغې په علاج معالجه او په احیا کې څوک حصه واخلي برخه واخلي نو د هغه په ژوند ورکولو کې برخه واخیسته الله تعالی نه ورته اجر غواړو په دې هیله چې دا روغتون به یوه ورځ د سیمې په کچه د سرطاني ناروغیو د درملنې په برخه کې مخکښ روغتون وي